د الله عز وجل سره الله فرمای حسن المآب ډېر ښایسته ځای د ورتلو سته. ښایسته ځای د ورتلو بیا چی شی دی؟ ان للمتقین مفازا. الله فرمای د متقیانو دپاره د کامیابۍ ځای دی. حدائق و اعنابا، په جنت کې باغونه دي. و اعنابا انګور دي. و کواعب اترابا، همزولي پیغلانې د یوه سین انجونې دي. و کأسا دهاقا، دغه شراب چې په دې دنیا کې پر تاسې حرام دي په جنت کې ګیلاسونه دي دهاقا تر څکو ډک. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. د جنت شراب داسې نه دي چې په دې دنیا کې څوک وچشي نشي تر لاسو تر پښو یې نیولي ډاکټر ته ځغلي یا د هغه رقم څه کوي غلطي خبرې کوي هر څه چې ول هغې ول نه. لا يسمعون فيها لغوا. د جنت شراب اوریجنل شراب دي، اصلي شراب دي، عمده شراب دي، هغه سړی نه خرابوي. ولا کذاب، هلته درواغ خبرې نشته. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. د جنت شراب چې څوک وچشي پر سر یې نه درد کېږي. ولا ينزفون، او بیا نشه بیا ځای نه ډبېږي. والله عنده حسن المآب. نو عرض مې دا درته کوي عزیزانو، په دغه آیت مبارکه کې الله عز وجل د مطلب خبرې لیکلې ده چې انسان که موږ من حیث الانسان واخلو، انسان مې موږ تاسې انسانان، دا انسان که د انسانیت د حیثه واخلې داسې موقع پر دې انسان باندې راځي چې د دغه شپږو شانو محبت د ده پر دماغ یو پرده وغوړوي. د الله سره پرېږي، د رسول سره پرېږي، د دین و د قرآن و د اسلام سره پرېږي، د دې شپږو شانو په محبت ننوځي. دا که من حیث الانسان واخلو. لیکن که دغه انسان من حیث الاسلام واخلې چې دا انسان دی خو مسلمان دی، مؤمن دی، مؤمن بیا دا کار نه کوي. د مؤمن طریقه دا ده چې د دغو شپږو شانو څخه د اسبابو په حیث کار اخلي. ښځه د الله پاک یو سبب پیدا کړي دي، پیسه د الله پاک یو سبب پیدا کړي، زامن د الله پاک یو سبب پیدا کړي دي. کامل مکمل مسلمان د دغه شانو څخه په دې دنیا کې د هدف او د مقصود په حیث کار نه اخلي. زموږ ستاسې مقصود او هدف څه شته؟ د الله رضا. نو زین للناس حب الشهوات من النساء. د ښځو محبت الله عز وجل د نارینهو دپاره ښایسته ګرځولی. ښځو محبت، ښځه عجیبه شی ده، دوه حیثیت لري ښځه. دا خبره واورئ، دوه حیثیت. که چیرې یو څوک ښځه کوي، کوزده کوي، واده کوي، مقصد یې عفت و پاکلمني وي، مقصد یې تکثیري نسل وي، مقصد یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت زیاتوالی وي. علماو لیکلي دي چې په دغه امت کې بهترین انسانان هغه دي اکثرها نسان چې ښځې یې ډېر وي. دا حیثیتونه دي. حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي الدنیا متاع. دنیا ټوله د استفادې شی دی، سامان دی. وخیر متاع الدنیا، بهترین سامان د دنیا چیش دی؟ المرأة الصالحه، نیکه ښځه ده. هیڅ شی دی، مټر یې نه دی ویلي، زامن یې نه دی ویلي، دنیا او دولت یې نه دی ویلي، بلډینګان یې نه دی ویلي، ملګري او دوستان یې نه دی ویلي، هیڅ شی نه دی ویلي. وخیر متاع دنیا، په دغه دنیا کې بهترینه سرمایه چې د المرأة الصالحه، نیکه ښځه ده. کوشش باید د نیکۍ وسي. موږ خلک نن پسې دي، وایي پوهنتون یې ویلی دی که یا 12 یې ویلی دی که یا د کم خان کاکا زوی دی، مځکه یې چیرې ده، وطن یې چیرې دی، یو ګولو رسیږي که یا. ته باور وکړه په ټولنه کې به په 100% کې 60% داسې انسانان وي د دینداري کوشش کوي چې دا هلک اوس دینداره دی که یا چې دا موږ لور ورکوو، عالم دی، متعلم دی، چش دی. دا اوس صلاحیت مهم دی. زموږ بزرګان وایي دینداري او تقوا هغه شی دی که په چا کې راله څه چې عیب لري هغه یې ټوله ختموي. یو کس دی فقیر دی، غریب دی، مسکین دی، درې بدر دی، د خدای ونه لري که په عین حال کې تقوا لري. دا تقوا یو داسې پوښ دی، یو داسې استر دی چې د هر څه عیبونه د دنیا ختموي. ولباس التقوا ذلک خیر. الله وایي د تقوا لباس بهتر لباس دی. ملا علی قاری رحمه الله مرقات شریف کې فرمایي، مرقات المفاتیح د مشکات شریف شرح ده، چې داسې ډېر مریان تیر سوي دي په دې امت کې چې علوم یې وکړل، تقوا یې وکړل، دینداري یې وکړل، د امت سرداران جوړ سول. الله پاک په داسې حالاتو کې د تقوا په مقابل کې حسب و نسب نشته. ما تاسې ته د دوی جمعې مخکې هم دا خبره وکړه چې موږ تاسې په اوله مرحله کې پښتونتوب ایښی دی، په دومه مرحله کې مو اسلام ایښی دی. کلتور عنعنه پښتونتوب مو رامخته کړی دی، داسې نه دی حقیقت. ان الدین عند الله الاسلام. موږ مسلمانان یو په اول ګام کې.